د شپې وخت په ځنګل کې تیزه هوا چلیده. د ونو ترمنځ عجیبه شنه آبي رڼا ځلېده. یو 2 کلن علي په ویره سره لرګي راټول. ناڅاپه ځمکه په زور ولوځېده او د خاورې نه یو زوړ ځلېدونکی جادویي صندوق راووت. صندوق باندې عجیب شنه آبي نښې ځلېدې. هوا نور هم تیزه شوه. دا خو جادویي صندوق دی. علي صندوق پورته کړ او خپل کوچني کور ته یووړ. هغه مور ناروغه وه. کور کې د خوړلو لپاره هیڅ شی نه و. دا خدا رحمت ده. او د هغه له دننه ډوډۍ، میوې صندوق زموږ مدد کوي. خو یو شتمن او لالچي سړی خان بابا له لرې نه هر څه کتل. د هغه سترګې له لالچ نه ډکې شوې. اوس د زامه شو. ټول خلک ویده شول، خو خان بابا په پټه د علي کور ته ننوت او جادویي صندوق هر یې څه چې غلا په لالچ واخلی شي د علي مور هغه ته یو مهمه خبره وکړه. هغه تباه کېږي. نه، خان بابا جنګل ته لاړ. د لالچ له امله یې صندوق خلاص کړ. دا ځل له صندوق څخه تور لوګي، تیزه هوا او ویرونکي اوازونه راوتل پیل شول. ځنګل په زور لړزېدل پیل کړ. له هغه ورځې وروسته علي د صندوق په مرسته د کلي بېوزلو خلکو سره مرسته کول پیل کړ. ټول خلک خوشحال ژوند تېراوه او د علي مور په ویاړ